په دې برخه کې زه غواړم د تاسو سره مرسته وکړم چې څنګه کولای شئ په ورډ کې یا مایکروسافټ ورډ کې معادله ولیکئ. معادلې تاسو ته ډېرې په کار کېږي په ریاضي، فیزیک، مثلثات، انجینرۍ په برخه کې یا په عموم شکل په هر سکتور کې چې کار کوئ ځینې وخت تاسو ځینې ریاضیکي معادلې یا کیمیاوي معادلې یا فیزیک معادلې په کار کېږي چې تاسو هغه باید حل کړئ. نو دله به انزرټ ته راشئ، په انزرټ هم چې کلیک کوو په دغه آخره برخه کې دله ایکویشنز وینئ. په ایکویشن باندې به کلیک کوئ، دله یو تعداد تیارې شته دي، مثلا مساوي کیږي په پای آر مربع یا د مختلفې نورې معادلې دي تیارې لیکل شوي دي. دا تنها چې تاسو پرې کلیک کوئ معادله به خپله مستقیم شکل دله راشي. دا یو. دومه لارې دا ده که چیرې تاسو غواړئ چې خپله یو فرمول یا یوه معادله ولیکئ نو را به شئ په دغه آخره برخه کې دلته لیکلي دي انزرټ نو ایکویشن. انزرټ نو ایکویشن چې ووایئ نو تاسو ته به یو خالي په حساب یو بکس درکړو. په دغه خالي بکس کې تاسو کولای شئ د دې ځای انتخاب کړئ چې کوم رقم معادله غواړئ. تاسو تناسب غواړئ، اسکریپټ غواړئ، رادیکال غواړئ، انتګرال غواړئ، قوسونه غواړئ، مثلا کوم رقم هر شی چې په کار وو د دې ځای انتخابولی شئ. مثلا د نمونې په شکل باندې زه غواړم چې دا تناسبونه انتخاب کړم. صحیح شو؟ دا مې چې انتخاب کړ تاسو ته به یې علامه درکړو. نو په دې ځای کې تاسو انتخابولی شئ چې مثلا A تقسیم د B. صحیح شو؟ دا چې خلاص شو زه بیا وایم مساوي. اوس به یې هغه نوره باقي برخه به یې د یوې بلې معادلې نه ورکړو. مثلا A جمع B زه به د دې نه ورکړم چې دا مساوي کیږي په لاګ د د نمونې په شکل. زه دا یو ریاضیکي دقیق فرمول شاید نه وي یا معادله نه وي، مګر زه د نمونې په شکل تاسو ته چې څنګه تاسو کولای شئ یوه معادله یا د ریاضي یو فرمول په هغه کې ورډ کې ولیکلی شئ. را به شو بل د نمونې په شکل به دغه یو بل انتخاب کړو. دا چې څنګه تاسو ته د خالي ځای راشي تاسو کولای شئ دله مختلف مثلا انتګرال ده. د انتګرال د لیکلو دپاره تاسو رقم د انتګرال دلې خالي بکسونه پیدا کولی شئ. مثلا موږ د دې نه استفاده کړو د نمونې په شکل باندې زه تاسو ته تنها دا وایم چې دا ولیکو نو دا به مساوي شي مثلا په صفر باندې. داسې تاسو پیدا کوئ یا هغه د ریاضي تحلیل یې ورته لیکئ. نو تاسو کولای شئ په دې ځای کې به بیا درته ووایم چې انزرټ باندې به کلیک کوئ او را به شئ ایکویشن ته. ایکویشن ته چې راغلی په دې ځای کې تاسو مختلفې معادلې انتخابولی شئ. دا یو شی. بل د انک ایکویشن دی. دا بله مهمه خبره ده چې انک ایکویشن کې تاسو ته یو خالي ځای درکوي. که چیرې تاسو ټچ سکرین ولرئ یا تاسو په تلیفون یا آیپډ ولرئ په هغو کې په ډېره اسانه شکل باندې دله معادلې لیکلی شئ. مثلا لیکئ چې لاګ د لسو. زه مثلا دا تنها یوه نمونه ده، د کمپیوټر د ما خط سم نشو. دا مساوي کیږي په یوه سوه. دا د نمونې په شکل دا چې ولیکو دا چې کله ختم شو انزرټ به ووایئ. انزرټ چې ووایو دلته تاسو ته مستقیم رسي نو تاسو به یې په دغه ځای کې هغه دقت یې معلومولی شئ. صحیح شو؟ نو بیا هم په یاد وي انزرټ باندې به کلیک کوئ، ایکویشن ته به راشئ. په ایکویشن کې یو تاسو نیو ایکویشن ویلی شئ، بل انک ایکویشن دی. په انک ایکویشن کې تاسو خپله لیکلی شئ او په انزرټ ایکویشن کې تاسو ته تیار بکسونه درکول کېږي. تاسو به د هغو مطابق په مخ ځئ. صحیح شو؟